بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله مولانا العلي العظيم. د زابل د ملي رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ موضوع ده د اسلام له نظره د ماشومانو حقوق او پر هغوی شفقت کول. د اسلام مبارک دین یو جامع او جهان شموله دین دی چې په دې دین کې د هر چا حقونه په نظر کې نیول شوي دي او په ښه توګه خوندي شوي دي، لکه د مور او پلار حقوق، د مشرانو او علماو حقوق، د ګاونډیانو حقوق، آن تر دې پورې چې د څارویو او حیواناتو د حقوقو په اړه هم ځانګړي سپارښتنې وجود لري. په دې جمله کې د اسلام مقدس دین ماشومانو ته هم ځینې حقونه ورکړي دي او د مور او پلار او د ماشومانو سرپرستانو څخه یې غوښتي دي چې د ماشومانو د حقوقو پایبند واوسي. د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان، رهبران، علما، زاهدان او د ټولنې مهم غړي دي. ماشومان چې په خپلو ضرورتونو ته لاسرسی نه لري او د خپلو اړتیاو د لاسته راوړلو او پوره کولو کې لویانو ته محتاج دي، نو ځکه اسلامي شریعت د دوی د اړتیاو پوره کول د دوی پر مشرانو باندې لازم کړي دي. ماشومان ډیر زیات حقونه لري چې ځینې یې په لاندې ډول دي. لومړی، د ژوند حق. لکه د لویانو په شان ماشومان هم د الله تعالی بندگان دي او حق لري چې ژوند وکړي، خوراک وکړي، څښاک وکړي او لویان سي. د انسان لپاره تر ټولو اساسي حق د هغه د ژوند حق دی، ځکه د ژوند حق د نورو حقوقو لپاره مشروط دی. مقدس دین د ماشوم د دواړو مرحلو ژوند تضمین کړی دی. ماشوم دوه ډوله ژوند لري، یو د ولادت څخه مخکې د مور په رحم کې ژوند دی او بل تر ولادت وروسته ژوند دی، چې د اسلام مقدس دین د ماشوم د دواړو مرحلو ژوند تضمین کړی دی. کله چې ماشوم د مور په خېټه کې وي او روح پکې واچول سي، نو دغه وخت څخه د ژوند مسؤلیت پیدا کړ او هیڅوک نشي کولای چې د پر ژوند تیری وکړي او له هغه څخه ژوند واخلي او مړ یې کړي. بلکې په دغه مرحله کې د ماشوم وژل ستره ګناه ده او دیت ور باندې لازمیږي. برابر خبره ده چې هغه هلک وي که انجلۍ. نن سبا په کفري ټولنو کې کله چې ماشوم د مور په خېټه کې وي هیڅ مسؤلیت نه لري، ځکه په اروپایي ملکونو کې ماشومان تر ولادت مخکې ساقطوي او ژوند ورڅخه اخلي. خو د اسلام په دین کې دا لویه ګناه ده او لوی جرم دی. په یو حدیث شریف کې راځي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل. الحديث د ابي هريره رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو میرمنو ترمنځ چې د هذیل له قبیلې څخه وي په خپل منځ کې جګړه کړې وه، فیصله یې داسې وکړه په هغوی کې یوه حامله وه، نو دغه بلې ښځې د حامله ښځه چې بارداره وه په نس کې یې کشنی و، دا ښځه یې پر نس په ډبره وویشتله، د هغه کشنی ضایع سو، هغه مړ سو. نو رسول صلی الله علیه وسلم لسمه حصہ د دیت
ور باندې کښېښوله چې دا به لسمه حصه د دیت ورکوي. د هغې قریبانو بیا وویل، هغه ولیانو متصرفو خلکو یې وویل چې یا د الله نبي څنګه پر داسې ماشوم باندې ته تاوان ږدې چې هغه تر اوسه نه شن کړی دی، نه خوراک کړی دی، نه خبرې کړې دي، نه یې اواز کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول دغه سړی د کاهنانو په لهجه غږیږي، دا ورور د کاهنانو دی. کاهن هغه سړي ته وایي چې د غیب خبرونه وایي. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم چې د مور په خېټه کې کم ماشوم ضایع شوی وو، پر هغه باندې چې چا ضایع کړی وو پر هغه دیت هم کښېښوی، لسمه حصه د دیت د انسان. او هغه څوک چې پر دغه خبره باندې څه بد یوړل، ویل چې دا خو تر اوسه نه شن کړی دی، نه خوراک کړی دی، هغه ته یې د کاهنانو ورور ورته وویل. نو اسلام یو مکمل نظام دی. د هر چا حقوق، هغه که ځوان وي، که سپین ږیری وي، که مور وي، که پلار وي، که هلک وي، که نجلۍ وي، که ماشوم وي، که لوی وي، د ټولو حقونه کې خوندي دي، حتی تر داسې وخت پورې چې د ماشوم حق په هغه حالت کې چې دی د مور په خېټه کې د هم اسلام د هغه حقوق په نظر کې نیولې دي، هغه ته یې حق ورکړی دی. دوهم، پر ماشوم باندې د ښایسته او ښکلي نوم ښول. د ماشوم دوهم حق دا دی چې ښه نوم ور باندې کښېږدي. که چیرې ماشوم پیدا سي نو پر مور او پر پلار باندې دا حق لري چې ښه نوم ور باندې کښېږدي. په اسلام کې ماشوم په خپل مور او پلار باندې د دې حق لري چې پر هغه ښایسته او ښکلی نوم کښېږدي، ځکه په نیک او ښایسته نوم کې یو ډول نیک فال هم موجود وي. ځینې خلک په خپلو ماشومانو د حیواناتو یا د مرغانو یا د بوټو نومونه ږدي، یا نور خراب نومونه ور باندې ږدي چې موږ تاسو په پښتنو کې رواج دي، څوک د بډنګ په نامه ورته وایي، څوک د چا په نامه ورته وایي. دا غلط نومان. دا بیا ماشوم چې رالوی سي تر مرګه پورې د دپاره عار وي، پیغور وي، دی بیا په دغه نامه باندې څوک ورته ووایي په هغه باندې شرمیږي. او بل حدیث شریف کې راځي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د خلق د خپلو نومو باندې دی رابولي. نو د قیامت په ورځ چې بیا دی په دغه بد نامه د دونه خلکو تر مخ رابلل کېږي، نو دا خبره بده خبره ده، دا ښه خبره نه ده. د ښه نامه ثبوت په قرآن شریف کې شته. رسول صلی الله جل جلاله وایي إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. د مریم مور چې کله د عمران ښځې د مریم مور نظر ایښی و که زما چیرې کوچنی پیدا سي زه به یې د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کوم. د بیت المقدس خدمت به کوي، نور به د دنیایي کارونه نه به کوم، د هغه دپاره به وقف وي. خو د الله جل جلاله کارونه وو، د هغې د هلک پر ځای باندې انجلۍ پیدا سوه، نو بیا دې نوم مریم ور باندې کښېښوی. د مریم معنا ده عابده، عبادت ګزاره، عبادت کوونکې. نو ګوره هغه ښځې پر خپله لور باندې داسې نوم کښېښوی چې په هغه کې د عبادت معنا یي. نو موږ تاسو هم پر خپلو ماشومانو باندې باید داسې نوم کښېږدو چې په هغه کې له ورایه څخه دا څرګندېږي چې دا د خدای جل جلاله بنده دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو پر خپلو ماشومانو باندې ښه نومان ږدئ. په ټولو کې ښه نومان د عبدالله او د عبدالرحمن نوم دی، ځکه عبدالله چې دا مازې دې یاد کوي، عبدالله معنا د خدای بنده، عبدالرحمن معنا د خدای بنده. داسې نوم ور باندې ږدئ چې په هغه کې د الله جل جلاله بندګي ښکارېږي چې دا انسان د الله جل جلاله بنده دی. نو یا د انبیاو نومان ور باندې ږدئ. په انبیاو کې بیا تر ټولو ښه نوم د محمد صلی الله علیه وسلم دی. تر هغه وروسته بیا د نورو انبیاو دي، د یوسف نوم ور باندې کښېږدئ، د یعقوب نوم ور باندې کښېږدئ، د ابراهیم نوم ور باندې کښېږدئ علیهم السلام، د نورو انبیاو نومان نو ور باندې کښېږدئ. دا ښایسته نومان دي. نو ګوره د ماشوم چې کله پیدا سي په خېټه کې د مور، خو هم حق و چې موږ ووایو چې بیا پیدا سي بیا به مور و پلار ښه نوم ور باندې ږدي. بل حق یې له پیدا کېدو وروسته درېیم حق د ماشوم لپاره عقیقه کول. عقیقه هغه پسه ته وایي چې ماشوم پیدا سي بیا یې ور باندې حلالوي، هغه حیوان هغه ته عقیقه وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو د غلام دپاره د هلک دپاره عقیقه وکوئ او له هغه څخه د ازي و د ضرر شان لرې کوئ. عقیقه معنا پسه ور باندې حلال کړئ، د ازي و د ضرر شان
سر ور وخریاست سنت یې کوي په اوومه ورځ باندې عقیقه هم ور باندې وکوي سر هم ورته وخریاست او سنت یې هم کوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقة يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. بل حديث شريف کې راځي رسول صلى الله عليه وسلم وای تاسو د الک د پاره عقیقه وکوي په اومه ورځ باندې پسه ځینې حلال کړي او نوم ور باندې کښېږدئ او سر ور وخریاست. او په بل حدیث کې د سنت کېدو هم راغلي دي چې تاسو یې سنت کړئ. نو ګوره ماشوم چې له موره پیدا سو بیا اسلام دی دغه نه د پرېښی حقوق یې ور تضمین کړي دي د حقوق یې بیان کړي دي. څلورم حق ماشوم پیدا سو ګوره داسې په ترتیب واره باندې د حقوق دي. څلورم ماشوم ته شیدې ورکول د ماشومانو بل حق ماشومانو ته شیدې ورکول د ماشوم پر مور باندې دیانتاً واجب دي یعنی د دې د الله جل جلاله په مابینځ کې پر دې دا واجب دي چې خپل زوی ته خپل لور ته شیدې ورکړي. خو که مور انکار وکړي د شیدو څخه شیدې نه ورکړي بیا پر پلار لازم دي بله ښځه به ورته پیدا کوي هغه ښځه به بیا شیدې ورکوي. الله جل جلاله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. مورانې به خپلو اولادو ته 2 مکمل کلونه تی ورکوي یعنی 2 کاله به تی ورکوي و خپل ماشوم ته. پنځم د ماشوم حق ماشوم ته د حلال مال څخه خوراک او جامې ورکول یعنی چې د چا ماشوم پیدا سي بیا به حلال خوراک ورکوي. له خوراک سره له نفقې او له جامې سره زموږ استاد هر څه تړلي دي یعنی له دغه وخت څخه لا چې دغه ماشوم د مور په خېټه کې وي له الله جل جلاله وایي د میرمنو مړو ته وایي چې تاسو په دغه ښځو باندې سم حلال خوراک پکوي چې ماشوم الته کوم روزي پیدا کوي د مور په نس کې له دغه حال لا دی په حلالو باندې اموخته سي. کله چې ماشوم د مور په خېټه کې وي د هغه وخت څخه د ماشوم د خوراک موضوع مطرح کیږي په دې معنی چې باید د ماشوم پلار د ماشوم مور ته لازم او ضروري خوراک ورکړي ترڅو ماشوم کمزوري نشي. بیا چې کله د ډوډۍ خوړلو سي پر پلار لازم دي چې ماشوم ته خوراک ورکړي او څښاک ورکړي. الله جل جلاله وايي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. او کچيري وي دغه شذي خاوندان د بار وي یعنی امیدوار وي په نس کې شنه لري نو نفقه کوي تاسو پر دوی باندې تر هغه پورې چې دوی خپل ماشومان وزیږوي. بهترینه صدقه هغه ده چې پر اولاد او عیال باندې مصرف سي. په حدیث شریف کې راځي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ظهر غني وابدا بمن تعول. تر ټولو ښه صدقه ده چې مور سړی صدقه او خیرات وکړي خو تر ټولو ښه صدقه بیا ده چې له اولاد شروع سي پر خپل اولاد باندې صدقه وسی. حدیث شریف کې راځي چې یو سړی پر خپل اولاد باندې بخل کوي له ماشومانو څخه خوراک او څښاک بندوي. نبی عليه السلام وايي كفى بالمرء اسما ان يحبس عمن يملك قوته. د سړي د پاره بس دغه ګناه بس ده تر ټولو لوی ګناه یې ده چې دوی پر خپل ماشومانو باندې هغه خلک چې د تر لاس لاندې دي پر هغه باندې دوی بخل کوي نفقه نه ورکوي خرڅ نه ورکوي. نو د ماشوم حق اسلام چې څومره تضمین کړی دی دغونه کوپر په کافرانو کې چې څومره ادیان دي یو دین هم دومره د ماشوم حق نه دی تضمین کړی لکه اسلام چې تضمین کړی دی. درنو اوریدونکو وسلنده د ملرو الہی حکم دی ساتو بیس پگمی خورکی الہی حکم دی ساتو بیس حجاب خورکی سسو حجاب تم قربان کرلی زانی خورکی د میرمنو لپاره ځانګړې نیم ساعته خپرونه الہی حکم دی ساتو بیس پگمی خورکی الہی حکم دی ساتو. په دې خپرونه کې د میرمنو لپاره ځانګړي مسایل وړاندې کیږي. قربان کړل ځانې خورکې حجاب تم قربان کړل ځانې خورکې. دا خپرونه هر چهارشنبه د ماسپښین 3 بجې او 30 دقیقې بد پښن رغي قدر د نقاب. قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. شپږم حق د ماشومانو سره نیکی کول او پر هغوی شفقت او رحم کول. ماشومان د لویانو نیکی او شفقت ته اړ دي.
مشرانو او لویانو ته پکار دي چې د ماشومانو سره نیکی وکړي او پر هغوی شفقت او ترحم وکړي او پر ماشومانو باندې د سختۍ راوستلو څخه ډډه وکړي، ځکه پر ماشومانو باندې سختي راوستل منفي اثرات لري او د ماشومانو سره سختي کول هغوی ته نفسیاتي مرضونه ور اړوي او همدارنګه ماشومان د نقص او ضعف احساس کوي. پر ماشومانو باندې شفقت نه کول او ورسره سختی کول د ماشومانو زړونه له لویانو څخه توریږي او په زړونو کې کرکه او نفرت ځای نیسي او کله چې لوی سي نو په زړونو کې د انتقام احساس ژوندی وي او له ټولنې او لویانو څخه بیا د انتقام اخیستلو په فکر کې وي. رسول صلی الله علیه وسلم ویلي عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رسول صلی الله علیه وسلم وایي لمش څخه نه دی هغه څوک چې زموږ پر کشرانو باندې رحم نه کوي او زموږ د لویانو عزت نه کوي. امام ابن خلدون رحمه الله وایي څوک چې په سختي او قهر سره لوی سوی وي دا کاریه درواغ او خباثت ته الباسي چې هغه د مات ضمیر مخالف شانو اظهارول دي، یعنی په زړه کې چې د کم شان دي دا هغه څخه مخالف شان دی ښکاروي ترڅو پر دې لاره له ځان څخه د قهر لاسونه لاند کړي او په قسوت او سختۍ سره لویول ورته مکر او دوکه او فریب ورشي او دا بیا د عادت ګرځي او د انسانیت ټولې معناګانې پکې مړې کېږي. نو معلم او پلار ته پکار دي چې پر ماشومانو ظلم ونه کړي او له استبداد څخه کار وانه خلي. یعنی معلم چې ماشوم ته مکتب وایي یا استاد چې ماشوم ته علم ورشي دین ورشي د دغه ټولو د پاره کومور پلار دي هغه د دې دنیایي تعلیم کوي یا دینی تعلیم کوي د هر ښوونکي د پاره پکار دي چې پر ماشوم باندې سختی و نه کړي، پر ماشوم باندې داسې حالت را نه ولي چې هغه ماشوم بیا په دغه سختۍ کې رالوی سي بیا د هغه هم پسې عادت سي هغه بیا ښوونکی سي بیا وخپلو زده کوونکو ته وخپلو شاګردانو ته بیا دی دغه رقم ایسي هغه سختي ور باندې کوي. نو که استاد پر شاګرد باندې سختی کوي شاګرد خو د په تربیه کې رالویږي بیا دغه تربیه هغه اخلي بیا چې هغه رالوي سي هغه پر شاګرد سختی کوي دا بیا پسې عام رواج ګرځي. لکه زموږ استادو په ټولنو کې چې دغه څه وخت له مخه وداسي چې بس استاد مو دغه استاد وو چې شاګردان ډیر ووهي او پر شاګردانو باندې ډیره سختی وکړي، شاګردانو ته فزیکی او روحي تکالیف دواړه ورکړي. داسې استادان به هم وو چې شاګرد باندې بیا اوبه واچولې په یخ کې وروسته بیا د برق پنکام پسې پر چالانه که د دې دپاره چې د ازار کې فزیکي ازار هم ورورسوي روحي ازار هم ورورسوي. نو بیا ماشوم په دغه وخت کې رالوی سي بیا د هغه په زړه کې رحم او شفقت نه وي. نو د استاد په زړه کې چې رحم وي شفقت وي نو بیا ماشوم هم چې رالوی سي هغه استاد رحیم لیدلی وي هغه مشفق لیدلی وي نو دوی هم هغه تاثر ځینې اخلي بیا دوی هم له شاګردانو سره مشفق وي پر شاګردانو باندې رحم کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زما پر ماشومانو زموږ پر کشرانو چې رحم نه لري زموږ د لویانو چې عزت نه لري هغه سړی له موږ څخه نه دی. دا څونه لویه خبره د مسلمانانو ماشوم ته اسلام څومره حق ورکړی دی. زموږ ستاسو خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم وایي که زما پر کشرانو باندې څوک رحم نه لري موږ پر ماشومانو څوک رحم نه لري هغه زما له امت څخه نه دی. که د لویانو عزت نه لري هغه زما له امت څخه نه دی. نور دي نو هر سړی په خپل ځان کې په خپل فکر وکړي چې دا څونه لوی تهدید دی چې د الله نبی ورکړی دی دغه سړي ته څومره لوی وعید دی. دا امام غزالی رحمه الله لیکلی دي ماشوم ته زیات او هر وخت غصه او ملامتول مکوي، هر وخت یې ملامتوي غصه مو ورته کوي ځکه دا کار ماشوم ته د ملامتولو اوریدل بې ارزښته کوي او په قبایح او بدیو اخته کیږي او د هغه د زړه څخه د خبرو ارزښت لري کیږي. بلکې پلار باید د ماشوم سره د خبرو هیبت وساتي نو نه دی رټي مګر کله کله او مور دی ویروي په ادب سره او له قبایح او بدیو څخه دی ورته په قهر شي ورکوي. په یو بل ځای کې لیکي کله چې د ماشوم څخه ښه اخلاق او ښه اعمال صادر ښکاره شي په کار ده چې په دې کار سره عزت وسی او داسې عوض ورکړل شي په څه باندې دی خوشحاله کیږي. یعنی د هغه ښه کار یو انعام ورکول شي څومره ښه کار دی وکړي په وایي دا دې نو ښه کار وکړي او د خلکو په منځ کې باید صفت وسی که چیرې ځینې وخت ورڅخه ناکاره خوی او کړنې صادرې شي باید پر هغه سترګې پټې شي او که دا کار یې تکرار کړ بیا یې وکړ باید پټ ملامت کړل شي. یعنی په پټه خوله باندې نور خلک نه یې ملامت کړي
او خلکو ته رسوا کول دا ښه کار نه دی. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د مهرباني او شفقت او نرمي هدایت کړی دی او فرمایلی دی عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. عائشه رضی الله عنها تزمن استاد رسول صلی الله علیه وسلم وایي ای عائشه بشک الله جل جلاله د نرمۍ صفت لري او نرمي خوښوي او په نرمۍ سره ورکړه کوي دومره اجر ورکوي چې په سختۍ سره نه ورکوي، یعنی په نرمۍ دومره ډیر اجر ورکوي چې په سختۍ نه ورکوي. اوم حق د ماشومانو ترمنځ توپیر نه کول او مساوات کول. د ماشومان کالکان وي که انجونی وي، که یو هلک وي بل انجلی وي، که ټول انجونی وي که ټول هلکان وي، باید سړی ترمنځ توپیر او فرق ونه کړي. الله تعالی موږ ته امر کړی دی چې په هر حالت کې عدالت رعایت کړو، ان تر دې چې د خپل ماشومانو ترمنځ هم عدالت مراعات کړو او زموږ ماشومان تر نورو ټولو د عدالت زیات مستحق دي. رسول صلی الله علیه وسلم د ماشومانو ترمنځ د بې عدالتۍ څخه منع کړې ده. په حدیث شریف کې راځي وعن النعمان بن بشیر رضی الله عنه قال اعطاني ابي عطيه فقالت عمره بنت رواحه لا ارضي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لنعمان بن بشیر رضی الله عنه څخه روایت دی وایي پلار می څه ډالۍ راکړه. د رواحه لور عمره چې د مور ده وویل زه تا په دې ډالۍ خوشحاله نه یم تر څو چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغو شاهد جوړ نه کړي. هماغه و چې بشیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته راغی ویل ما خپل زوی ته چې د عمره بن رواحه له طرفه دی څه بخشش ډالۍ ورکړو او عمرې ما ته امر وکړ چې تا په دې کار شاهد وګرځوي اې د الله تا پر دې کار شاهد وګرځوي اې د الله رسول. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا نور خپل زامنو ته د دې په شان ډالۍ ورکړي دي؟ یعنی دا یو صحابي خپل زوی ته ډالۍ ورکوي، بیا یې کور والا ورته وایي چې ته به پر دې باندې د الله رسول شاهد ګرځې، ستا دغه ډالۍ ورکه تحفه دې ورکړي شي. نو د الله نبی ورته وویل آیا نور زامنو ته دې هم دغه رقم ډالۍ ورکړي دي؟ هغه وویل نه مې دي ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي د الله جل جلاله څخه وویریږه او د اولاد ترمنځ عدالت وکړه. راوی وایي د بیرته راغی او خپل ډالۍ بیرته خپل زوی څخه واخیسته. نو دا څونه لویه خبر ده چې اولادو ترمنځ دومره توپیر بلانه کوي چې یو ته ډالۍ و تحفه ورکړي بل ته یې نه ورکوي، هغه که لونی وي که زامن وي. زموږ استادو د ځینو خلکو دا د جهالت له وخت څخه دا عادت را پاتې ده چې د لونو او د زامنو ترمنځ فرق کوي، توپیر کوي. لور د الله جل جلاله نعمت نه بولي داسې لکه زوی، او بلکې لور د الله جل جلاله دا غسی نعمت لکه زوی چې نعمت دی. بلکې حدیث شریف کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي که یو سړی لوري پیدا سي دا لور باندې ښه نوم کښیږدي، بیا چې رالوی سي ښه روزنه یې وکوي، تعلیم ورکړي، دین وروښیي، بیا ښه خاوند میړه ورکوي، نو دا چې واده کې الله جل جلاله به د قیامت په ورځ دغه پلار ته د دغه لور د هر پله په مقابل کې یوه نیکي ورکړي چې دغه انجلۍ څومره پلونه ایښي دي د دغو پلو د هر پله په عوض کې به الله جل جلاله دته یوه نیکي ورکړي. او بل حدیث کې راځي وایي هغه ښځه بختوره ده چې اول اولاد یې لور وزیږي، هغه کور بختور ده چې اول اولاد لور پکې وزیږول سي. دا وجه دا ده چې قریشو هغه جاهلانو کفارو چې اسلام لا نو راغلی دوی به خپلې ژوندۍ لوڼې ښخولې، له دوو وجو به ښخولې. یوه له دې وجې چې بیرېدل به چې روزي به نه ور ورسوو نه به یې وساتو، بله له دې وجې چې بیا یې ودوو دا یې عار د ځان دپاره بلی، دا یې پیغور د ځان دپاره بلی. نو اوس تاسو خپله پرتله وکړئ مسلمانانو د کفر او د اسلام ترمنځ چې مسلمانانو و اسلام ډېر حقوق و بشر ته ورکړي دي او که کافرانو ورکړي دي. تاسو یوازې ګوره ماشوم چې د مور په خېټه کې وي هم اسلام حق ورکړی دی، د دې ساقطول چې د ژوند پیدا کړي دا ناروا بولي، حتی چې دیت اسلام ورباندې ایښی دی چې وضو کېږي. بیا یې څونه حقونه چې اوس ما تاسو ته بیان کو اسلام ورکړي دي. له هغه وروسته چې بیا رالوی سي پلار ته وایي ته به تعلیم ورکوې، بیا به ښځه نکاح ورکوې، بیا به دغه ماشوم چې رالوی سي بیا نو چې لوی سو د لویانو حق اسلام تضمین کړی دی، د ځوان جلا حق دی، د سپین ږیري جلا ده، د مور جلا ده، د خور جلا ده. او کفار چې دي په دغو کې یوه
دغه مقدسه رشته نشته په دې کې د مور د پلار د زوی حتی چې د لویانو او د سپینږیرو حقوق نشته بکشي چې پلار یې سپینږیری سي هلته یو ځای حکومت یو ځای ورته جوړ کړی د هغه ته په لاس ورکړي بیا هغه څه خاورې ورکوي یو څه یې ساتي اخر حالت پسې مړ سي مور چې سپین سرې سي دغه سي زموږ ستاسو داسې مور پلار سپینږیري سي او مور سپین سرې سي پلار سپینږیری سي بیا دوی د کور باچاهان سي مور د کور ملکه وي څو زامنې وي هغه چې هر یو سهار کار ته ځي ټول اجازه ځینې اخلي د خدای په امانۍ ځینې اخلي بیا چې راسي هر یو جلا جلا د مور سلام ته ورځي پر لاسو یې مچوي بیا یې د اړتیاوو پوښتنه کوي د ملکه وي ناسته وي لښته یې په لاس کې وي خپل لمسیان ورباندې راګرځېدلي چې هر لمسی ولمسی یې بد کوي دا یې تهدیدوي دا ادب ورښیي دا د کور باچا وي ټول ځینې بیریږي ملکه وي پلار د کور باچا وي او د کافرانو ده دا خو پرېږده چې ماشوم ته حق ورکړي لویانو او سپینږیرو او سپین سرو دې ته هم حقوق نه ورکوي یو صحابي و هغه چې بیا اسلام یې راوړی ډېر بې ژړل صحابه پوښتنه ځینې وکړه ته ولې ژاړې دومره ډېر ډول ما ته یې واقعه راپه یادېږي ما چې اسلام نه و راوړی لا د جاهلیت زمانه مې وه لور مې بوته ژوندۍ مې ښخوله دا د ښخېدو په حالت کې مې لور له مخ څخه خاورې پاکولې ول بابا مخ دې په خاورو سو ما دومره رحم هم نه درلودی چې دغه لور مې پرېښی وای نه مې وای ښخه کړې دغه ژوندۍ مې خاورې ورباندې واړولې ځین را روان سوم نو اوس راپه یادېږي دا ځکه ژاړم دومره ډېر نو هغه د کافرانو حالت وو نو کافران دې اوس نه وایي چې موږ مسلمانانو ته د بشر حقوق ورښیو دا زموږ تاریخ ده دا چې بشر ته موږ حقوق ورکړي دي ماشوم ته مو د مور په خېټه کې حق ورکړی دی د مور چې وزو کېږي بیا تر ځوانۍ پورې څومره حقونه وو چې ما درته بیان کو دوی نه سپینږیرو ته دومره حق ورکړی دی نه ځوانانو ته ورکړی دی نه ښځو او سپین سرو او هلکانو ته ورکړی دی دا د تعلیم نارې چې دوی وایي مسلمانانو دا دوکه ده چې باید موږ تاسو په دې باندې دوکه نه سو د بشر حقوق مو وي ضایع کو نجونې تعلیم ته نه ایله کوئ مسلمانانو دغه د دوی تعلیم چې دوی نجونو ته ورکوي دا دوکه ده او دا فریب دی دا هلاکت ته ورټېل وهل دي او موږ تاسو خو الحمدلله ثم الحمدلله که نجلۍ ده که هلک ده ټولو ته مو خپل حقوق اسلام په پوره ډول ورکړي دي خو اوس کمی دا ده چې موږ تاسو یې عملي کړو دا د عمل میدان ته یې راوباسو چې کافران موږ تاسو وویني زموږ تاسو اخلاق زموږ تاسو خلکو ته هر قشر ته حقوق ورکول چې هغه وویني هغه په خپل اسلام راوړي بې له دې چې موږ ورته ووایو صحابه کرام او د الله نبي پر ځان دغه اسلام داسې عملي کړی وو چې کافرانو به د دوی د کړو وړو ته وکتل د دوی سرت او سیرت ته به وکتل نو هغه به بیا مسلمانان کېدل نو موږ تاسو هم باید دا په عمل کې ثابت کو یوازې د قول او د وینا تر حد نه وي الله جل جلاله دې د عمل توفیق راکړي درنو مسلمانانو زموږ خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او لا یزال خدای جل جلاله سپارم